ډېر خلک حج له لاړ شي واپس راشي چې ځي زمړه خو چې چا سکول نه به زم کوم کړ بوډا بابای زمونږ هلته کې باباجي اوس خو دلته دی مېرې زمونږ خو هغه چې ته په حج کې بوډا سړی ولید که نه د کار بنو نو هغه وایي مرګ لی را لېږلی دی مرګ له ظاهره زامن ورولېږه که واپس راغی نو پلار ته به هم خلک جي ووایي او که رانغې نو خلاص خو به شوتې که نه داسې په کونټۍ یا په ګرځېدو په چل بلکل نه پوهېږي په مینا کې یو بوډا بابا و سوراب احمد حاجي صاحب را سره و غریب د کار نو د سره مې کوم لاړ شو د شیطانان پې وله سخته ګرمي وه هغه کال باندې حج چې و نو هغه په 18 جون باندې و چې هغه بوته څنګه او شیطانانو ته مخامخ که غریب نه شو ویشتی واپس راغی نو حاجي صاحب ته مې څه چلی وکړه ما ته یې ویل موږ دې ماسې په ګرمۍ کې پې برباد کړو وایي هغه م ونه کړل نو ما یې ولې وایي ښه مې بوته کاڼي مې په لاس کې ورکړل او هلته کې م وایي چې اوهو رش دی وګورئ بس مړ شومه یا بابا خواله مې راوستې دا کاڼې دله یو د در کوم په دې لاس کې وایي غونډې وغورځول چې که قبله یې قبول دي کې او که نه قبله یې نه دي قبول زه څه دپاره حج له زمونږ د دې علاقې یو سړی دی نوم یې نالم کوي واغش ټول یې پېژني نوم نالم اوس مړ دی خدای دې وبخي حج نه چې راغی زه ولې مبارکۍ له لاړم چې لاړمه د حجر اسود د ښکلولو هر سړی تمنا کوي چې زه حجر اسود ښکل کړم حالانکې د هغې ښکلول مستحب دي څه فرض واجب نه دي که دې ښکل کړ ډېره ښه شو که دې ښکل نه کړ طواف دوران کې ښکلولو ته یم استلام وایي هسې ښکلول نه طواف دوران کې که دې ښکل نه هم که نه پروا نشته ګڼه ګوڼئ او رش زیاتي سړی نشي ښکلول نو هغه صفت یې خپل کو ما ته وایي چې مولانا صاحب ما خو حجر اسود داسې ښکل کړ چې داسې به تاسو مولیانو هم نه ښکل کړی مې حاجي صاحب ته تکړی مو خو کمزور یو مضبوط یې ما ته ویل نه موقع مې وله صحیح کړه موقع مې وله پیدا کړه مې هغه څنګه موږ ته هم دا موقع وښایه وایي چې خلک لاړل عرفات ته او مزدلفې ته بس زه ورغلم په حجر اسود نږدې طوافونه به مې کول هر ګوټ به مې ښکلاو او ځان به مې ورپورې موږه داسې مې ښکل کړه چې داسې به تاسو هم نه ښکل کړی مې حاجي صاحب ولې مزدلفې عرفات ته نه تلې وایي په شړو ځنګلو کې مې څه کول زمونږ د کلي دي نومناله په شړو بیابانونو کې مې څه کول مې تا عرفات ته لا نړې وایي نه بیا زه وروستو لاړم د حج د پس اختر نه وروستو مزدلفې ته مخکې تلې لا نړم هلته مې څه کول خو د خدای کور له تلم زه خو شړو ځنګل به دلته لږ دي څه مې حاجي صاحب حج دی ګورې بلکل نه دی شوی عرفات مخصوص وخت د چې هغه وخت کې عرفات ته لا نړې هسې رالی حج دی ونه شو د مزدلفې خاص وخت چې لا نړې واجب دی په ذمه پاتې شو زه د هغې خو به د علاج څه بندوبست سړی وکړي خو د عرفات دی ګورې هېڅ علاج نه کېږي زه وایي تاسو هسې داسې وایه بس ما پیسې لګولي دی والله ته زما حال معلوم زما رونو چل به زده کړې ګوره حجر اسود د ښکل کو ډېر طوافونه دې وکړل مستحب دې وکړل او چې عرفات ته په خپل خاص وخت کې لا نړې حج دې بلکل نه شو هسې رالی پیسې دې ډب ته وغورځېدې غاړه دې هم خلاصه نه شوه نو ځان له به مناسب د یو ملګري بندوبست وکړي داسې ملګري چې هغه عالم وي داسې ملګري چې هغه یو پوټې جګړې ورسره ته نه کوي تا سره جګړې نه کوي ښه ملګري ځان له وګوره که عالم ملګري دي نه چې ته د عالم نه ځان پوه کړه چې زه به څه کوم او په کومه طریقه به زه د الله دې کور له ځم واپس په راځم کور نه چې وځې جناب په خوشحالۍ به وځې زمونږ په وطن کې یو بل مصیبت دی دی هم جاړي او ښځه هم ورته جاړي لوڼه هم ورته جاړي ته به وایې ګنې بس اوس دی روان دی او د جنگ او د جهاد معرکې له او بس یا څوک وجني او یا څه الله اکبر زه حیران په دې کراچۍ ته که څوک مزدورۍ له ځي قسم دی که دی جاړي یا ښځه جاړي سعودي ته هم که څوک مزدورۍ له ځي یا دوبۍ ته د دنیا خلک ځي راځي نه خو دو جړل او نه ورپسې ښځې وجړل د دنیا خلک په سفرونو یو خوا بل خوا دا انډیا ته ځي انګلینډ ته ځي امریکې ته ځي چا ونه جړل اکثر څوک کور ته هم را نشي ویزه ولګئ ټیلیفونو کې زه لاړم په خپل کار پسې او حج له چې ځي لویه غوغۍ څوک یو ځای جاړي او څوک بل ځای جاړي ولې دې مرګ له روان دي څه او زه خو وایم خوش قسمته وایي هغه انسان چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ګاونډ کې دې سوځي هغه کس به خوش قسمت یې چې هلته کې دفن شي هسه بده خبره خو نه ده
نو په جړان ګولا بنوزي ګول په خوشحاله بزي جاړي بنه نه به دې جاړي نه به خزه جاړي نه به بچي دا خو معلومیږي دا چې ته د پیتلو خپه دا الله کورته دینه خدا معلومیږي لکه چې ته دې او جاړي سرو کې دی اوخ کرامات لکه چې ته خپه دومره دی بچي خوخ دی او خزه خوخه جدا کېږي ته نشر بیا مزه کړ څوک په زور خو دې نه لګي خو په خوشاله به د کور نه چوزي بچي او خدم پېکا چې دا د خوشاله سفر دی کور نه چې دی بهتر دادی چې په خپل کور کې 2 رکعاته نفل وکړي دا الله د شکرې یا که کور کې نه د محلي په جمعات کې 2 رکعاته نفل وکړه په لومبي رکعات کې قل یا ایها الکافرون او په دویم رکعات کې سوره اخلاص قل هو الله احد دا اولولا دغه وخت کې الله تاسو جاړه یا الله ز بچی پرېدم او دا کور پرېدم او ستا په یو لوی سفر روانم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق د سفر یو دعا ده کاربه کې دی یغه وای کاربه کې دی پښتو کې وای بس پښتو کې دی وایا یا الله ما د سفر د مشکلاتو نو سات الله دا سفر راته آسان کی خدای د دې د لریوالي را تر نږدې کی الله زما په سفر کې مل شي او زما د خزو د بچو دلته مل شي الله واپس په خوشاله راوستل کی دا دغه دعا معنا ده چې واپس راشم چې زه په کور کې خوشاله زمانه پس داسې کار نه پیښ چې دراشم موزه خپه الله مال د عبادت توفیق راکړي کومه دعا چې تو ویل شي د الله نه د سفر د رسیدو د واپس دراتلو هغه دعا ولولا خپل خځې د پاره بچو د پاره رشتہ دارانو د پاره دعا وکا خپه خوشاله بیا د کور نه روان شي او دینه مخکې چې تر روانه کې د سفر ضروری سامان ځان سره برابر کا چانه تاسو کا چې د په سفر ځم څه سامان پکار نن سبا چې سړی زی د حج په سفر ځان له کم از کم یو 3 یا 4 جوړي برابر کی کدا نوی وی لا خدا ک نوی نی مستعمل امزال سره وړي شي زما خدا عادت تی مسلمانانو ته داویم چې 2 جامې جوړي پکې نوی لازمن یوسه ک نوی 4 والم اغوستلی وی انزلی وی پروا نشتا خدا دا چې سړی 2 جوړي نوی یوسي یو په دې خیال چې ز ال تلال شم او حج نه فارغ شم د اختر ورځې نو زه پاکه جامه واغوندم د اختر پر ورځ باندې نوې جامې اغوستل که نوې نی نو سپینې پاکې جامې اغوستل دا مستحب دي چې د اختر پر ورځ دا نوې جوړه واچو او دویم دا چې سړی مدینه منورې ته لاړ شي او د خپل آقا محبوب ملاقات کوي نو چې د ښکلې نوې جامه واچي لکه یو سړی چې د خپل دوست ملاقات کوي د لپکار چې دی ولامبي ځان صفا کی او خشته جامې واچي ولی زما یو دوست هغه مال راځي هغه لازم چې په خشته جامو کې سره ملاقات وکم نو د خپل پیغمبر نه خشته دوست بل کم دی د خپل آقا نه بهترین شخصیت او خپل محبوب بل کم دی عقیدم زمونږ دادا د اهل سنت والجماعت چې د حضور پاک مبارک آغا سلام ته یو سړی ور مخامخ شي تا پیجنی هم ستا سلام هم اوري پیجنی دی نو چې دی پیجنی او سلام په اچي نو نبی علیہ السلام مبارک په خپل د صفایه اهمیت بیانوي چې صفائی د ایمان نیمه ده ځان صفا ساته خپل جامه نبی علیہ السلام په خپل خوخه کړی دا یو صحابیو سره ببرو نبی علیہ السلام مبارک ول زورنه ورکړه وی تاسو سره ګومن نشته چې سر په ګومنس کې تاسو سره خوشبوئی نشته چې خوشبوئی پوره کې که خپل خوشبوئی در سره ني نو کور بیبي سره د تیل خوشبوئی نشته چې هغه پوره کې صفا جامه صفا وخت خپل وجود دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به شلیدل جامې به خو خشته به صفا به ټوکړې به ته لګېدلې وي خو مزیدار به تعلم پکاداري چې د خپل حبیب محبوب ملاقات لذي نو یو جوړه نوې ځان سره وساته کدی وس کی کدی وس کی نه خیر دینځلې جامې یوسا یو بزان سره یو بیگ واخلي نه سرمنه که بیگ د سره ني د پلاستیک ګوته یا د کپڑے ګوته تعالی دا فائدہ درکې یا د سفر نور ضروری سامان د سړی د سنت پرې کولو وغیرہ چې کوم سامان دی ځان سره واخله کدل تناخله الته ملاویږي یو چاکو ځان سره واخله جهاز کې پریدي څه پابندی نشتا کدل تنی الته ملاویږي یو ګوله ګونټ یا غي سرستن بکسول ځان سره والا پکار بدی شي کدل تنی داسې زونه الته ملاویږي او یو 2 صادرونه سپین ناګندلې اذان سره واخله
یا که درې دې واغېستل لا ښه دي که یو خیرن شي یا پلیت شي نو سړی بل استعمال کړي. عموما خلک دوه جوړې وړي، یو جوړه استعمالی او بله جوړه ځان سره وړي په دې خیال زه یاره که دا دوه څادرې مې چې ته پلیتې شوې یا بیا ما تر موقع د انځلو نه وه نو زه به د دې په ځای دا نورې دوه استعمال کړم. نو څلور څادرونه یا دوه څادرونه یا درې څادر، خو دا سپین مستحب دي. که سپین نه وي نو بل رنګ هم ته استعمالولی شي، خو سپین بهتر دي. او ناګنډلې چې ګنډلې نی دا دوه څادر یا درې د احرام په خیال ځان سره واله، یو میانه ځان سره واله چې ته به د احرامونه کلک کې په دې پېښور چوک یادګار کې میلاویږي. پکار چې سړی په خپله یا کچ چاله ورکړي ځکه هغې کې وړې غټې وي نو ځان له یو میانه واخله، مضبوطه میانه کلکه چې د شلېدو یېرې نی ځان سره واخله. یو جوړه چپل واخله ابه دې په کار راځي. او چې یو ورځ مخکې به ته لاړ شې نیغه حاجي کیمپ ته، تا ته به هغوی لیکلي چې حاجي کیمپ ته راشه، نو هلته کې به د خپل پاسپورټ او هغې سره ټیکټ وغیره او که څه کرنسي نور څه سامان مامانی ابه د هغه ځای نه وصول کې ښه په اطمینان که هلته پاتې کېږې هم او که واپس کور ته راځې بیا هم ټیم به یې راته ښولي چې فلان کې ټیم راشه ته به جهاز ته ځې. ښه مسلمانانو نه رخصت واخله. باید سړی پټ ځي نو پټه تللی ښه پټ تللی ښي، خو چې دا کم ښکاره ځي نو ښکاره تللم بهتر دي. مسلمانان به درته دعا وکړي تاسو به ما پورې خاندئ او مسلمانان به تاسو ته دعا وکړي تاسو به هغوی ته دعا وکړئ. خو به هر کیف چې دا ما باندې اکثر را بعضې ملګري سوال وکړي ته غږونه کې او ته لاړ شي، نو زه به ته یو لطیفه ووایم. زمونږ په دې مردو کې وجي صاحب دی، هغه و هر کال حج لته او عمرې له به ته. الله دې موږ له هر کال د حج او د عمرې توفیق راکړي. الله ته څه لرې نه ده. مولانا سربلند خان صاحب د دې نوي کې یو ډېر ښکلی عالم اوس وفات شوی دی، ډېر بزرګ او ولی الله زمونږ د باباجي دوست و. نو هغه راغلی و زمونږ باباجي مو سره ووایي فلانکي حاجي صاحب تللی دی ده چې مبارکۍ له وله ورشو. حاجي سنګ ورلو باباجي زمونږ خبره کوله، وایي ما ورته وایي چې هلکه ګورې ته پټ لاړې او پټ رالې مونږ ته دی اډو غږ ونه کړه. وی سربلند خان مولوي صاحب وی چې داسې کار دی مولوي صاحب د کونډې په واده څوک ډمامې نه وایي. کله د لومبې حجي او یا لومبې عمرې نو مونږ به تې ګیله کوله یا د به ال نو دی به روزانه منډې وی نو مونږ به روزانه دله را منډې وو، یوازې دی یوازې دی راځي. نو زه وایم کله چا دویم او دریم حج وي نو خیر دی، که دی چا ته غږ مونه کي د ریا په خیال نو خیر دی، یا مسلمان له تکلیف نه ورکوي. چې لومبې حجی دی خپلو رشته دارانو ته دی ووایي ال دا څه بده نه ده، او که راځي نو بیا دې رشته دارانو ته ال ووایي چې دی وله مخې له ورشي. دا درته حدیث ثابتوم.